د قصخاني بازار څخه په 10 دقیقې واټن کې د ګنټګر تاریخي سیمې خوا کې د وړو کوڅو تر شا ستر تاریخ پروت دی. دا سیټي هاوس یا د سیټیانو کور دی چې په 18مه پیړۍ کې جوړ شوی. تقریبا 1884 کې دا جوړ شوی دی. سیټي خاندان جوړ کړی دی. سیټي خاندان په دې محله کې 12 کوره جوړ کړي دي چې 12 کورونو کې حاضر ټایم 9 کوره پاتې دي. باقي څه کورونه ماډرن کنسټرکشن ته کنورټ شوي دي، څه وران شوي دي. دا یو کور ارکیالوجي ډپارټمنټ 2006 کې اغوستی دی او دې کې ریپیر ورک، کنزرویشن، ریسټوریشن کار نه پس خلکو عوام د پاره دا 2010 کې عوام د پاره دا لایکا میوزیم دا اوپن شوی. سیټیان چې کم دی تاسو که جهلم سایډ وګورئ، جهلم په سایډ بیرا کلی دی. سیټیان هلته نه مایګریټ شوي چمکني او چمکني نه بیا دلته کې راغلل، آباد شول. دلته کې ولې راغلل چې دا هغه ټایم وال سیټي وه، نو تجارت لحاظ سره دا هغه ټایم نه دا سیټي آباده وه. نو هغې دم تاجران خلک وو، د رشیا سره، سنټرل ایشیا، یورپ کنټري سره به دی تجارت کولو. نو تاجران خلک وو، نو دا ایریا دی ته سیف وه، نو ځکه دا خلک هغه ځای نه مایګریټ شول، دلته راغلل او دلته نه دی بیا خپل کاروبار بزنس چې کم دی هغه ایکسټینډ کو. له لرګیو څخه په ډیر ظرافت کې جوړ شوي د دې کور هره برخه ځان ته ښکلا لري او په کړکیو کې شوي حکاکي د اسلامي هنر عظمت بیانوي. په دې کور کې موږ د هنرونو یوه ښه ټولګه موندلی شو. تاسو ته د مختلف مذاهبو آرټ ورک کتو کې ملاویږي. دې نه علاوه دلته کې فرسکو کار چې کم یونیک دی، د مغل ارکیټیکچر کار دی، هغه کار کتو کې ملاویږي. داسې چینی خانه شوه چې دا هم د مغل آرټ ارکیټیکچر ایلیمنټ دی، هغه په کتو کې ملاویږي. داسې چې کله دا کور 1884 کې جوړ شو، هغه ټایم بجلی نه وه، نو دلته کې د بجلی سیستم چې کم دی کړی دی هغه یونیک دی. ولې د نور رڼا به دی پوره کور کې ریفلیکشن والا سیستم دلته کې شوی دی. لکه شیش محل کې تاسو ګورئ د شیشې کار زیات شوی دی، ولې چې هغه ټایم به بجلی نه وه، نو هغې به ریفلیکشن ترو باندې بجلی دغه کوله. نو دلته کې هم هغه کنسیپټ دی چې دلته کې تاسو ته په چتونو کې شیشه ملاویږي، په دیوارونو کې په چینی خانه کې شیشه کتو کې ملاویږي، کړکو کې رنګینه شیشه ده. نو ما هغه شیشې به بلې شیشې د ریفلیکشن کار کولو، نو او هغه ریفلیکشن د نور رڼا نه به دی اخیستو. نو یو قسم سره دلته کې تاسو ته هر یو شیز په کتو کې یونیک ملاویږي. داسې دلته کې یو کوې جوړ شوی دی چې هغه کوې د لفټ په شانتې دی. د دې بلډینګ بیسمنټ نه سټارټ شوی دی، ټاپ فلور ته تللی دی او هر یو فلور سره لایکا لفټ کنیکټډ دی. نو د مطلب دا شو چې د هر یو بلډینګ د هر یو فلور ته هغه اوبه هم پرووایډ کوي، هغې نه علاوه کراس وینټیلیشن دپاره پراپر هوا هم ورکوي. دې نه علاوه په دې کور کې 3 تخانې دي، 3 وړه تخانې جدا جدا دي، بیلې بیلې دي او یو تخانه پکې 2 چته ده. دا کور په 3 منزلو کې دی تخانو نه علاوه، ولې چې دې کې یو تخانه 2 چته ده، نو چې تاسو هغه 2 چتې تخانو سره واچوي نو دا بیا 15 منزلو کې راځي. د دې کور جوړولو لپاره له بیلابیلو ځایونو څخه په ځانګړي ډول لرګي راوړل شوي. دغه 12 کورونو جوړولو دپاره سیټي خاندان کشمیر افغانستان کې لرګي دپاره پوره ځنګل یې اخیستي دي. که تاسو دلته کې چې چېرته هم کم طرف ته هم ستاسو نظر ځي، په لرګي باندې به زیات نظر به ستاسو په لرګي باندې پروزي. نو دلته کې د لرګي موږ سره پوره غټې ونې دي، که تاسو غټې سلیپرې دي، دا ولې چې دې دپاره دي پوره ځنګل یې اخیستې وي. دلته له بیلابیلو ځایونو سیلانیان راځي او د دې کور هنر ته ګوته په غاښ پاتې کیږي. له کراچۍ څخه راغلی یوسف بشیر قریشي چې د هیواد نامتو فیشن ډیزاینر دی، وایي هغه ښکلاوې چې د هیواد په نورو ښارونو کې لیدل کیږي، سیټي هاوس یې یوه ښه مجموعه ده. देखिए, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाएंगे तो आपको आर्किटेक्चर और इस किस्म की चीज़ें बहुत मुख्तलिफ मिलेंगी, लेकिन यहाँ सिटी हाउस में जो मैंने चीज़ देखी है वो हर चीज़ का मजमुआ है. आई मीन सेंट्रल एशिया भी, पाकिस्तान भी, नॉर्थ से लेके साउथ तक आप जाएँ, मुख्तलिफ किस्म के काम. और जिन्होंने भी बनाया ना, इस बनाने से पता लगता है कि अटेंशन टू डिटेल था हर जगह, एस्थेटिक का भी, ब्यूटी का भी और डिसिप्लिन का भी. और इससे पता लगता है, आप सीढ़ियों की हाइट्स देखें तो पता लगता है कि छोटे कद के लोग नहीं थे, कदावर लोग थे. हर जगह उन्होंने देखें कुआं बनाया हुआ था, तो कुएं का पानी कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, गुसल खाने में, किचन में, तो वहाँ तक कुआं जा रहा है. फिर नज़ारा, उसके बाद पर्दा, फिर सिक्योरिटी, फिर अंदर का जो क्या कहते हैं एयर कंडीशन सारा जिसका माहौल है,
और सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहने का, फिर लाइट का जो इंतज़ाम अंदर किया, रिफ्लेक्शन का, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर और पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं, क्योंकि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस। तो सबको आना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ का बहुत ख्याल करना चाहिए, एक हेरिटेज साइट है, ये कदीम जगह, चीज़ें गिर रही हैं, ज़मीन सेटल हो रही है, तो इसका एहतराम करें। सबसे पहले हमारे मुल्क का एक बहुत असासा है, उसका एहतराम करें। यहाँ कुछ लिखे नहीं, जो उनके कानून हैं उनके कानून को फॉलो करें। دا د سیټیانو سیف یا خزانه ده. دلته به دوی خپل قیمتي وسایل او اسناد ساتل. اوس هم هغه پخواني اسناد او حسابونه دلته پاتې چې په رمزي ډول د تجارت حساب پکې لیکل شوی. موجوده چې کوم اوه کوره پاتې دي، اوه واړه کورونه یو بل نه مختلف دي. دا ولې؟ دا انسپایریشن دی د سنټرل ایشین، دا تاجر خلکو. نو تجارت دپاره به دی یو ملک ته بل ملک ته بل ملک ته به تلل، نو چې کوم ځای کې به هم دې ښایست ارکیټیکچر بیوټي وکته، هغه بیا هلته نه کیپچر که او دلته کې به بیا دی په مختلف شیپ کې هغه به امپلیمنټ کوله. د 12 واړه کورونه مختلف ټایم پیریډو کې شروع شوي دي. دې کې داسې کور هم شته چې 1780 نه سټارټ شوی دی، په 1800 کې پوره شوی دی. داسې کور هم شته چې 1800 نه سټارټ شوی دی، 1820 1830 کې پوره شوی دی. یو کور پکې داسې موجود دی، اوس هم حاضر ټایم موجود دی، هغه کور چې هغه په 1900 کې شروع شوی دی او 1910 کې پوره شوی دی. نو دې کورونو باندې ولې چې دا یونیک آرټ ارکیټیکچر دی یو قسم سره، نو دې باندې ډېرو خلکو ریسرچ ورک کړی دی. نو دا دغه ریسرچ باندې چې دا ټول ډیفرنٹ ټایم پیریډ کې دا جوړ شوي دي. دې چې دا 12 واړه کم کورونه جوړ کړي وو او په دې محله کې جوړ کړي وو، نو دې محلې ته محله سیټیان ویلی شي. او دا 12 واړه کورونه یو بل سره انټر کنیکټډ وو. د پیښور په زړه کې د ښکلاګانو او هنرونو دا ټولګه له شاوخوا 300 کلونو دلته آباده ده او د دې ښار ښکلاګانو ته یې ځانګړی عظمت وربخلی. له کیمره ټیم محمد خالد او حازم صافي سره نجیبه سباون، وحدت نیوز، پیښور.